یو ورځ بلال د ښوونځي څخه کور ته روان و چې په لاره کې یوه بټوه وموندله. کله چې یې بټوه خلاصه کړه نو پکې ډېرې پیسې موجودې وې. د بلال زړه د یوې شېبې لپاره خوشحال شو، خو سمدستي د مور خبرې په یاد شوې چې ویل به یې: زویه، د بل چا مال مه اخله، ځکه چې په هغه کې برکت نشته. بلال پریکړه وکړه چې دا پیسې به د ځان لپاره نه ساتي، ځکه چې دا د بل چا حق وو. هغه د کلي په کوڅو او بازار کې ګرځیده او د بټوې د مالک په لټه کې شو. لږ وروسته یو بوډا سړی ولید چې ډیر اندېښمن او خفه و او خلکو ته یې ویل چې بټوه ترې ورکه شوې ده. بلال ورنږدې شو او له بوډا سړي یې وپوښتل چې په بټوې کې څه شیان وو. کله چې بوډا سړي د بټوې ټولې نښې بیان کړي، بلال پوه شو چې دا هماغه بټوه ده چې ده موندلې وه. بلال پرته له ځنډه بټوه بوډا ته وسپارله. بوډا سړی ډیر خوشحال شو. د بلال لاسونه یې ونیول او ورته یې دعا وکړه. هغه وویل: زویه بلاله، تا نن دا ثابته کړه چې ایمانداري تر هر دولت لویه نعمت دی. بلال خوشحال کور ته ستون شو. که چې هم پیسې ورسره پاتې نه شوې، خو هغه د زړه سکون، د خلکو عزت او د الله رضا وغټلې. له هماغې ورځې وروسته بلال د ټول کلي لپاره د ایماندارۍ یوه روښانه بیلګه وګرځېد.